پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک با عادت داولو چې د سحار لمانځه بعد به سوره یاسین وایي. د پیغمبر علیه السلام مبارک عادت داو چې د سحار لمانځه بعد به لازمی سوره یاسین وایي. هغه که په یاد وویل سي هم، هغه که قرآن ته وکتل سي هم، بیا که سړی په سفر کې قرآن نه په موبایل کې ووایي هم، خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شان داو چې سوره یاسین چې دی هغه پرېښودی نه. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که یو سړی سحار یاسین ووایي سوره یاسین، الله پاک به ټول ورځ د حاجتونه کم دي د دې قرآن د دې یاسین په برکت به الله پاک ستا حوائج، ستا حاجتونه، ستا تکلیفونه، ستا مصیبتونه، ستا غمونه الله پاک په د دې یاسین په خاطر او په برکت باندې ستا هغه مشکلات چې دي هغه به در حل کړي، ستا هغه غمونه چې دي هغه به در څخه لیرې کړي، ستا چې کوم حاجتونه دي هغه به الله پاک د دې یاسین په برکت باندې در پوره کړي. ګورئ دا خبره یو سړی به وایي چې یاره ما سوره یاسین ووایي، بیا زه په سفر روان سوم ما اکسیډنټ وکړي، ما سوره یاسین ووایي زه چې دکان له رالم غله راله رالو. یعنی معنا دا د عزیزانو چې ما و تا به دا سوره یاسین ازمونه، ما و تا به دا سوره یاسین نه ازماوو. هغه عیسی علیه السلام مبارک راځي، د حضرت علی کرم الله وجهه مبارک راځي. عیسی علیه السلام ته چا ویلې چې تاسو دا وایاست چې هر څه کېدو والا الله دی، دا په ازل او په تقدیر کې دا ټولې خبرې لیکلې دي، ولو په دې کې شک نسته. ول نو ته داسې وکړه لوړ دیواله ته وخېږه، چت ته وخېږه، بام ته وخېږه، د هغه ځای ځان رایله کړه، نو خو بس ستا دا یقین دی چې دا ټولې خبرې الله پاک لیکلې دي. حضرت عیسی علیه السلام هم حضرت علی کرم الله وجهه هم ورته وفرمایلې زه دا حق نه لرم چې په الله امتحان وکما، الله دا حق لري چې پر ما امتحان وکړي. وسواس یعنی موږ دا حق نه لرو چې ما او تا په یاسین باندې امتحان وکړو، موږ په یاسین باندې امتحان چې دی هغه وکړو، بلکې یاسین او قرآن او الله او رسول دا حق لري چې په ما او تا باندې امتحان او ازمایش چې دی هغه وکړي. صحیح شو؟ په دې خبره مثال خلاصونو زما او ستا مقصد چې دی هغه د الله او د رسول د خبرې منل دي، ایمان یقین منل. بس د دې په اخوا خدا مکه خدا مکه که پر دغه لمانځه باندې ما او تا ته تکلیف رسېدی هم موږ لمونځ کوو، که پر دا لمانځه و ما او تا ته تکلیف رسېدی هم موږ لمونځ کوو، که پر دغه تلاوت موږ ته تکلیف رسېدی هم موږ تلاوت کوو. ولې؟ موږ وایي الله فرمایي چې دا زما کلام دی، الله فرمایي چې زما په کلام کې شفا ده، الله فرمایي چې زما کلام چې دی هغه به ستا دپاره شفاعت چې دی هغه د قیامت په ورځ کوي. بس خبره د الله او د رسول حق ده، زما او ستا چې کومه خبره ده هغه ناحقه ده، نو ما او تا به امتحان په چا نه کوو؟ په سوره یاسین نه کوو. ها که الله پاک په ما او تا امتحان کوي، یاسین شریف مې هم ووایي مشکل هم رالی، نو معلومه دا سو چې دا د الله له جانبه ازمایش امتحان دی، بس آمنا وسلمنا. او کته په دا امتحان راضی نه، کته د الله پکړو راضی نه، کله کله الله پاک د چا کور لري مشکل راولي ته په هغه راضی کېږي، که راضی نسی. د طبرانی حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي بیا داسې وکه ورسه بل خدای پیدا کاغه خدای دې ستا خبرې در برابرې کړي. موږ په هر حال کې که شر دی که خیر دی زموږ پر الله باندې ایمان دی، که مرګ دی که ژوند دی زموږ پر الله باندې ایمان دی، که ژړا ده که خندا ده زموږ پر الله باندې ایمان دی. او دا خو نو بیا منافقت دی چې پر خندا مې ایمان دی، پر ژړا نو بیا ایمان نه لرم، یا دا کېدلی نشي. بیا روایتو کې راځي عزیزان پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو پر خپلو مریضانو چې هغه مرګ ته نږدې تاسو سوره یاسین ور باندې وایاست. ولې؟ هغه وجه دا ده چې ته سوره یاسین ور باندې ووایې الله پاک ودته پر ایمان باندې مرګ ور نصیب کوي. یوه خدا خبره ده ته یاسین ور باندې ووایه الله پاک په مرګ ورته اسانه کوي. خبره داسې ده چې کله سړی خدا مکه بابا ادې قریب عزیز بل نو هغه داسې دی چې مرګ ته بالکل نږدې دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ته
یاسین ور باندې ووایا د دغه یاسین په برکت به الله پاک یو د مرګ پر ایمان کې او بل په مرګ د دور آسان کې دا د دې یاسین برکت دی عزیزان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کچا ماشام یاسین شریف وای سوره یاسین وای الله پاک په سحار ودته د مغفرت پروانه چې د هغه ورکی چې الله پاک په د مغفرت و فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کچای سوره یاسین یو وار وای یو وار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي غالبا د مسند امام احمد حدیث دی مشکات را نقل کړی دی د لسوارو د قران د ویلو ثواب الله تعالی کوي ګوره لکه پیغمبر علیه السلام فرمایي یو وار سوره یاسین وای دا داسې دی لکه سړی چې لس واره قرآن وایي بیا به یو سړی پیدا شي چې ښه نو زه دا دونه قرآن وایم خو یاسین به وایم نو پیغمبر علیه السلام فرمایي 3 واره قل هو الله شریف ووایه د یوه قرآن ثواب دی نو بیا به ته وایې چې زه بس قل هو الله شریف په ډېره وایم قرآن به نه وایم یو سړی چاته ووایي وایي دا ستا 100 روپۍ تا ما ته راکړې دا داسې دي لکه تا چې ما ته 1000 روپۍ راکړې بابا اده بچه ته وای ما ته خرڅ را کاغه 500 روپۍ ورکې چې واره کې بابا ورته وای یا دی ورته وای دا دې لکه ته چې ما ته 1000 روپۍ راکې نو بیا ته 100 روپۍ نور کوي نو 100 نور کوي موږ به چې ټول ګوره یاسین شریف د لسو قرانو ویلو ثواب لري نو د ټول قران به بیا څه حالي د ټول قران به څه حالي او بیا جب خبره دادا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مشکات حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د مځکې و د اسمان د پیدایش څخه 1000 کال مخکې د مځکې او د اسمان څخه چې د الله نو پیدا کړي 1000 کال مخکې الله پاک سوره یاسین او طه وویل چې وی نو ملائکه واورېدل چې واورېدل نو بیا وویل ماشاءالله څومره خوش قسمت امت دی چې الله پاک په سوره یاسین او سوره طه چې د هغه پر دې نازلوي او څومره خوش قسمت امت دی چې دغه سوره یاسین او طه اوري او څومره خوش قسمت امت و انسانان دي چې هغه سوره یاسین او طه چې د هغه وایي سوره یاسین او طه چې د هغه وایي تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو الله پاک د مځکې و د اسمان د پیدایش څخه 1000 کال مخکې دا سوره یاسین او طه وویل چې ویل نو ملائکې ډېرې حیرانې سولې چې سبحان الله دا څومره لوی عظمت دی او دا څومره لوی کمال دی چې الله پاک یې وچاته ورنصیب کړي الله دې موږ ته رانصیب کړي الحمدلله ثم الحمدلله د یو 150 کالو څخه خو زه د سهار لمانځه بعد په خپل بابا او ادې پسې د یاسین شریف وایم او د جمعې په ورځ په جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم پسې وایم نو لہذا خبره داسو عزیزانو چې سوره یاسین د الله رسول فرمایي د هر شي د پاره زړه ستا د قرآن زړه چې دی هغه سوره یاسین دی